د خوست ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، سهار هم نیکمرغه په خیر راغلی. سهار خو نه دی کنه، ماښام دی، پار سره ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده او زه چېچلی یم. وخت هماغه دی کوم چې ستاسې په ساعتونو کې دی. تاریخ ته ځکه ضرورت نشته داسې نه چې غلط شم او په تنخوا له خپلو امرینو سره جنګونه وکړئ. ستاسو پام د نن ورځې غیر مهم خبرونو ته راګرځوم. غیر مهم خبرونه ځکه دي چې څوک دې په قصه کې نه دي په هر صورت سیده راځم خبرونو ته دام د خبرونو سرډکي. ځینې موټر په قاچاقي ډول ښار ته له رارسېدو وړاندې په لارو کې ګمراه کېږي. په ښار کې د برېښنا ګډوډ مزي او د مارکیټونو په سر چټلی د ښار په ښایست کې رغنده ونډه لري او په ځینو ادارو کې ځینې مامورین په خپل مسؤلیت چې امضا د پیسې اخلي. پوره خبرونه. ځینې مامورین په قاچاقي ډول ښار ته له رارسېدو وړاندې وبښئ. ځینې موټر په قاچاقي ډول ښار ته له رارسېدو وړاندې په لارو کې ګمراه کېږي او پیسې په شخصي جیبونو کې دننه کېږي. په داسې حال کې چې دولت ته باید په لسګونو زره افغانۍ وصول شي، خو دا کار یوازې د څو زرو افغانیو په بدل کې چې خپل شخصي جیب ته واچول شي ترسره کېږي. د سیاسي توغندۍ ویشتونکو په وینا دا عمل د ځینو مسؤلینو د نه پاملرنې له امله صورت نیسي. توغندۍ ویشتونکي زیاتوي که چیرې مخه یې ونه نیول شي، د دې په ځای چې د دولت عواید زیات شي، د بیت المال نه غلا په وجه به نه یوازې مجرمین بلکې دولتي عواید ته به هم صدمه رسولې وي. په ښار کې د برېښنا ګډوډ مزي او د مارکیټونو په سر چټلی د ښار په ښایست کې رغنده ونډه لري. دا خبر یو طنزوان چې په ټول عمر کې یوازې یو ځل ښار ته راغلی و له چیچلې سره په داسې حال کې په ډاګه کړي چې خوله یې د شنو نسوارو نه ډکه وه. ده زیاته کړه چې له هوا نه د ښار څېره د ډیران په نمونه ښکاري او د ښار د کثافاتو ټنکرونه اوس هم د کلیو پراختیا ریاست شاته تشول کېږي چې امکان شته نږدې ریاستونه یې په نږدې وخت کې کډه کولو ته اړ شي. د برېښنا ګډوډ مزي په ښار کې داسې ښکاري لکه د غړي جال. دا په خپلو خبرو کې دې سړي په خپلو خبرو کې زیاتوله چې برېښنا پروژه کې ډېره په منډو او رامنډو وه. د غرمې اکثره وخت د تپې نمرو ته سر نه راښکاره کوو، خو اوس به معلومیږي چې ښه کېږي او که نه. او په ځینو ادارو کې ځینې مامورین په خپل مسؤلیت چې امضا د پیسې اخلي، په داسې حال کې چې د همدې امضا په بدل کې د دولت معاش اخلي، دوی ته یې سترګو ته کړې، چا ته یې ډېروي. نه یې خبر چې پوښتنه یې له تا نه کېږي، په کوم جرأت یې اخلي او جیب ته یې اچوي. کور کې به ورته وایي چې پیسې مې ګټلې دي. وبښئ دوستانو، خبرونه رانه په جګړه بدل شول، غوسه شوم. د الله په امان.